خار کې را دغه ورځ یو خان وی ته چې مړ شې څوک به جنازې له دې نه راځي دا ته څه وې مال چې زه مړ شم او تاسو زما جنازې له راغلی په خدای قسم کما خدای وبخي ځکه چې کوم قبر پلیت ولاړي په قبر رحمت نه وري ما تاسو یې پلیت دا خبر ډېله کوم چې مال تا زمر شم چې را نه شي چلتا ما پکې پړې واچي په ډیران نه راکړه یو کوته وکنه پکې مې وغورځو کلس لك خلق زما جنازې لراشي او زما د خدای معاملې خني خلق څه کولې شي خبره خو زما د خدای ده زما د خدای معاملې ټیک وا هیڅوک نو هیڅ یو سړی دی په قبر کې دا راوځي زامنو ته وی چې زمر شم ما اوس وځوي او دا ایره مې په هوا کې والو زوي چې د خدای ته پیش نه حدیث کې راځي زامنو دا چلو خدای را مرکب کو ځان ته پیش کو چې دا وصیت ته ولې کړو نو یا الله ستاد یاري چې په قبر کې دا کیسې دي الله وی چې تمانه دومره یاري دې زاو می بخلي نه به جنازه تاسو په ایمان وې تاسو له جنازې درځي حکم درنه یو تاسو ها جنازې درځي په دې کائنات کې یو شی بے غرض نه دی د عرشي غرض او موضوع کنه چې د جنازې غرض دی تاسو په ایمان وې د جنازې غرض پیژنئ او کنه دا چا واسه ویا بای مې لیوانه ایسا تو ترجمه باشنګ نه راځي دا زته لګیام د خدای بندگانو ولیمه څه شی دی ولیمه کوم ځای دی ولیمه کسی نشتا دیکھو گوئے ولیمه موت او حیات دو سیزه یو پیسه د مسلمان په مړی نه لګي یو پیسه کپن خپل جامې کوته به ورته وکني د کلی خلق عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څو وخت وفات کېده صحابه ورته وی چې یا رسول الله تا نه رستو به زمون نظام زندگی څه مونږ به څه کوو هغه ورته فرمایل ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنت اے صحابه دو سيزونه مې در تفریخي دي یو د خدای قرآن او بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو چرې به نه گمراه کېږئ او همیشه به د الله د رحمت د سوري لاندې وي او که تاسو قرآن او حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي یو ورځ نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل دا آخرینه وصیتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم دا قانون دی د مسلمان د ژوند دا قانون دی چې ستا د زندګۍ ټولې فیصلې چې دي اب په دې کتاب کې او که د دې په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله بل کتاب له یوړه نو تا دې قرآن سره ظلم وکړه که د الله د نظام په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي قانون له یوړه نو تا خدای سره ظلم وکړه نو نن د خپل ملک ټوله دنیا وګورئ هره ورځ دا قوم الله سره ظلم کوي جناب محمد رسول الله سره ظلم کوي او قرآن سره ظلم نو چې د کوم قوم د قوم نظام ټول دای چې هغه خدای سره ظلم کوي رسول سره ظلم کوي قرآن سره ظلم کوي وای په ایمان د مرګ نه وروسته دا قرآن به دې قوم د پاره شپارس کوونکی وي اوس بله خبره ده که ضیاء الله کم مړ شو څلوېښت ورځې به په دې ریډیو کې ورپسې قرآن ویلی کي کنه جی او فاتحه خواني به کېږي او خلک به په قبر ګلونه چړاوي جی
لیکن تاسو په ایمان وایي لس کاله دا ټول قوم په تیاره کې اوساتلو او ورته وایي چې دغه د اسلام لمې پایې لګولې دي دی خوا نه را روان دی دی خوا نه را روان دی تاسو خیال را اوجدانو قرآن نن ستا په ملک کې قسمیه درته وایم چې دومره شرمېدلی ستا په ملک یو کتاب نشتا لکه چې په پاکستان کې قرآن شرمېدلی که ته وایې چې ما خو زه خو یې سپوم زه خو یې موچي کوم زه خو بې اودسه ورته لاس نه لګوم نو قرآن دنیا ته سپولو لا یا موچي کولو لا نه دی راغلی تاسو د پیرپائی خلق به په نوخار دی ته څه کلی وایي زاخیلو خلق ستاسو عدالت نوخار دی ټیک ده نوخار کې به مو مقدمې هم کړي 302 به مو هم کړي 107 به مو هم کړی دیوانی قصې به مو هم کړي چې مجسټریټ تا 107 151 کې ضمانت واورئ یا درته آرډر وکړي چې جیل ته واستوئ او مجسټریټ سره د پیرنګي جوړ کړی قانون پروتي او ته پې ورمنډه کې او سپې او سینې سره یې لګې او سپې او سینې سره مجسټریټ ورته وایي دا څه کوې وایي جي زه د دې قانون ډېر عزت کوم به درته وایي بچې خبره اوره دا په سپولو مپولو نه کېږي تا دا کار ولې کولو چې د دې قانون په ضد کې رالی نو مجسټریټ به تا په سپولو معاف کړي ششنجت چې د 500 حکم در باندې وکړي او تو ورمنډه کې او تعزیرات هند یا تعزیرات پاکستان راواله او سپه او سترګو پورې مګي او جج درته وجدا ولي وی جزه د دې قانون ډېر قدر کوم که زه په معاف شم اب ورته بچیا دا قانون دې د پاره نه دی چې ته سب کې دا دل ده چې د دې د دفعو نه ځان لري ساته که د دې په ضد کې رااله نو په سپولو به بیا نه معاف کړي تاسو پوه شئ په خبره قرآن کریم قانون دی اوس داسې چا ویلي دي چې د دې په ضد کې اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه ته وویل یا فاطمه صلینی ما شئت اے فاطمه دنیا کې د کسکاری ما ته ووایه چې ویکم خو بچیا یو نصیحت مې واوره چې د قرآن د دفعو نه ځان بچ ساته که ته په قیامت کې قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نه یعنی پیغمبر خپلې لور ته وایي که ته په قیامت کې قرآن راونیوې زه به دې خلاصولی نه شم تا او ما چې په قیامت کې قرآن راونیسي خلاصوي به م څوک بله واورئ ستاسو د کلي تاڼه ده کوم ځای نوخار په دې کلي کې سوک سپېړه وشوه سړی په چاکو ووالو په اوبو جګړه وشوه او صاحبه سوزکی دې واغستو چې زم رپورټ پې کوم د نوخار په تاڼه کې د پیرنګي قانون پروت دی او د هغه تاڼې مشر SHO د پاکستان د حکومت سړی دی ستا په کلي کې تاڼه جماعت دی قرآن پکې قانون پروت دی SHO ملا دی د خدای تاڼه او د خدای قانون موجود دی او تا د پیرنګي تاڼې او د پیرنګي قانون ته منډه کړه راپورټ لا او د خدای تاڼه او د خدای قانون دې پرېښو تا به مرګ نه رسته په دې قرآن خدای بخي دې ته سوچ کوئ اعتقادي طور مونږ تباهی مونږ غرق کی دا قرآن سره ټوکې نه دي نور څه شی دی د قرآن بے حرمتی او قرآن سره ظلم نه دی نور څه شی دی چې قرآن غوندې قانون پروت دی او ته د پیرنګي قانون ته منډې وهې او فیصله د پیرنګي په قانون کې تاسو وګورئ ستاسو د ځمکو څومره تنازع چې دي دیوانی کیسونه په عدالت کې روان دي دیوانی کیس لاډ بی کاله پیرنګي جوړ کړو او یو کیس 14 او 14 کاله چلی دیوانی دې د پاره درته جوړه کړې وه چې لږ ځمکه ګټې چې ټکوره دې لنګ شي
کور دی وران شي او د ښځې جامې والا خرڅې کړي. دا دې دپاره دي. څوک وایي چې د ملک نه پیرنګیان تلي دي؟ که پیرنګی تلی دی پر کټۍ پرېښي دي. که میمانې لاړې د میمانو جاروکخې دلته میمانې شوي دي. پیرنګی خو تلی نه دی. که پیرنګی تاسو تلی تصور کړی وی نو نن به ستا د ملک قانون هغه قانون وی چې کوم ته خو غلام یې. تا تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه ده چې تا آزاد یې، ځکه چې ستا د ملک قانون ستا نه دی. همغسې د پیرنګي قانون. اول ته د تاج برطانیه لاندې وې، اوس ته د تاج امریکا لاندې. یہی که نه؟ امریکا زمونږ ماما دی. تاسو وګورئ چې ستا په دې ملک یو نشه د هیروین ورته د کلونو نه دا لعنت را روان دی. اپین دی او چرس دی او ګرده دا او دا ګند دی. چا څه نه وي چې امریکا پې اوس خفه کېدل شروع شوي دي. ستا په ملک کې پسال شروع دی. ما نه تپوس شو چې مولانا صاحب دا ګندب کې سړي مړي مړه شو. مال خبره دا ده چې دا به اله زه وایم چې ما قاضي کوي، ما قاضي کوي، بیا دا کیس ما ته پیش کوي، ته وګوره چې زه څنګه فیصله کوم. ویل ما خو هم پې غلی غوندې پوه کړم. مال خبره وه که دا سړي تاسو په دې وجلی وی چې خدای په نیز دا نشي جرم دی نو بیا هم ډېر ښه کړي. او که دا سړي تاسو په دې وجلي چې امریکا پې خفه کېږي نو د دې به جواب ورکوئ. ما په خبره پوهېږئ؟ که زه دې په دې مړ کړم چې زه د خدای مجرم یم، لکه په چین کې اپینیان په جاز کې کېنول او د اسمان نه یې راوغورځول چې دا مردار دي، چې دا ورک نه دا ملک نه ټیکي. که دغسې چلم کړی وی ډېر هم ښه کړي. که اوس امریکا پې خفه کېده او تاسو سړي مړه کړه. بل دا چې خدای دپاره دې زه وجلی وی او په ما دې هر څه بند کړی وی فکر نه و. او که نه امریکې نو هغه امریکې چې څه در کړي خو لږ مونږ له هم راکه که نه. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरतीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. उस अब्दुल्ला खबर आ जाए ज मुलायम न सादा है ना ज पदी तीरुजम चोगोरा द मुल्क जमुन सदर साहब हुई छे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. नजूस दुमरा सोच न कोम چې دې قرآن ته وګورئ نه کلمه هم غلطه وویله. خیال دې راغی؟ نو مونږه په دې پیروزو همیشه دا خانان او نوابان او سرمایهدار او جایگیرداران. ما هغه ورځې د ښار جلسه کې ویلي چې که غریب ملازم د لاسه زیاتی وشو وجه معلومه کوي چې دا ولې که زما وس ورسي دا ادنا ملازم چې چپړاسي دی تنخواه به 2000 روپۍ وي هله به کار کوي. نو مانا سرکاري طور تپوس شو چې ادنا ملازم 2000 روپۍ ته به پوره کوې د کم ځای نه. مال چل راتلو نو ځکه مې دا خبره کوله. د پاکستان سنډاګان د پاکستان ښځې چې دا ترکۍ اسپې دي د شاهانو اخراجات به کم او د غریب به زیات کم. ته ګوره چې بیا پوره کېږي که نه پوره. تا خیال راغی؟ د شاهانو اخراجات دا به کم ستا ښځه ده په کور کې به ناست دی بار به نه وځي. ستا د ښځې څه کار دی چې باړې لځي؟ ستا د ښځې څه کار دی چې صدر کې صدر روډ باندې ګرځي، نوخار کې مال روډ باندې ګرځي؟ ولې به ګرځي؟ د دې د خپو کې به پړي اچوم په سړکو به راکاږم. دوه ښځې په خپو کې پړي اچوم په سړک کې راکاږم. ته وګوره چې ما نه ښځه بار راوځي. بیا اوس خو پنځو اجراګانو اتفاق کړی وی ټول خلک غلی کوي. دا مونږ څه بلا والي؟ یو څلور جوارو کې پټ ناستي او یو لار کې ولاړ. چرته یو خروالا پې راغلی دی
کولالو لوخي خرڅ کړي اجرا ورته په خپل انداز کې وایي چې کولال ما مونږ غلې ولار شو کو کسه در سره هغه چې کتري جو دا خو اجرا ده الله تور سره خو چې دا وخت پیس کې په والي دا منډي کړی دی او نور اجراګانو ته आवाज کړي خورې را پاسې وی پیجندو اغلا نشو کوله تاسو پیجندلې دې خزو ته سړی نه کته سړی وې ته ناشته موټر کې ماشوم قلاره او خزه دې پردو دکاندارانو سره انګت یې دا شرمې دلې عمل پدې کې موږ اسلام 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 را روان دي او شریعت بل پکې پیش ته شریعت بل چاته پیش کړي والکان چرته اوریدلی به موږ کمپیوټر غونډه شای شي شریعت بل پیش کړي د خطو کوي چاله پیش کړي دا لا بیل شرمول دي په بو کې سترګې غړې چاته پیش کړي اسمبلی ټول مسلمانان دي صدر مسلمان دی وزیر اعظم مسلمان دی کابینه مسلمان ده نو شریعت بل دې پیش کړي چاته کا پس خوردی په حلاله سورج په دې ټیلا ورکه دې ملک لا شریعت بل پیش کړي چاته پیش کړي زب شریعت بل پیش کوم او ما سره به منبر ومن منی والله چې زما د لاس فوټو به وګورئ چې د دې غدارانو په مرای کې به مې اچولي او د سپي غوندې به د اسمبلی نه بار راکاږي شریعت بلې پیش کړی شریعت بلې چاته پیش کړی صدر اسلام غواړي وزیر اعظم اسلام غواړي اسمبلی ټوله اسلام غواړي نو بلې پیش کړی چاته دی امریکې ته پیش کړی که برطانیې ته پیش کړی صدر کور رد شاگه مونږ نه مخکې چغې وایي هغه مونږ نه مخکې چغې وایي چې اسلام 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 هغه مونږ نه مخکې چغې وایي مونږ لا پیدا هم نه و چې هغه چغې والي نو بیا بل چاته پیش کړي نو عزیزانو ویا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اے اللہ ویدا سادہ دنیا کم طرف تلارشی بادشاہان پہ بادشاہ کے غداران دی اور درویشان پہ درویشی کے غداران دی بیا زویم دعا بوکو چې دې ملک خدای پاک اسلامی نظام را که زه دعا وکم زه حق بجانبه ځکه چې زما وس کې نه دي تاسو دعا وکئ تاسو حق بجانبه د ملک اسمبلی او د ملک صدر مملکت دعا کول چې په ملک اسلامی نظام راشي دا څه معنا لري د دې داسې مثال دی دا کټوره تراکړه ګلاس دا وبدي ما لاس کې نیولې دي او زه یا الله برکات یا الله برکات یا الله تاسو به څه وایي چې وملا کور دی وران په لاس کې دی او په ډک ګلاس نیولې ریس کا کنه داسې به وایي کنه یا الله برکات یا الله خدای خزه و بجای نامه و بجای نو چې دا خزه ته ډېرې تنګې بشوي مالکه به ته تنګه شوی بیا په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټ ټیمو د بجای څه اوبه نشته په میلیونو کې نه ښکاري او زه وایم چې یا الله اوبه راکړه اوبه راکړه تاسو به م وایي چې یاره ټیک وایي اوبه نشته او دا ما لاس کې نیولې دي او زه یم یا الله برکه یا الله برکه زه به تاسو ته سخت کړم مارشل لا آرډیننس چې په یو سکند کې په ټول ملک حاوي کېدی شي قرآن آرډیننس په یو سکند کې په ټول ملک نشي حاوي کېدی مارشل لا چې په ملک یو د جبر او د ظلم نظام وي هغې سره خو د پاکستان خلق چلیدی شي او قرآن آرډیننس چې د رحمت او د الله د فضل نظام دی هغې سره د پاکستان خلق نشي چلیدی
تا ملک وګوره ټول ملک غل دی ټول ملک ډاکو دی زم غل تم غل زه په خپل رنګ کې غل ته په خپل رنګ کې غل زه غل ته مړ شوې ما ته 14 سنې پته ده چې په خدای مې دې قسمي کتا ته د جنت بوی خدای و پلار دې مړ دی هغه کور روان دی جنت کوم ځای دی جنتونه شته نه یې دا وګوره مخامخ ټرالۍ کې ولاړه ده دا ټرالۍ ولاړه ده دې ټرالۍ کې چې کوم مخکې ټریکټر تړلی ټوله ورځ شګې چلول سرې چلول کاڼي چلول خالي بېګاله غټه غوښه او یو روټۍ پیدا کړي کوي که نه کوي ټوله ورځ کې بیړه دې غر کشي یو روټۍ او غټه غوښه پیدا کړي بیا په ټوله شپه ورځ کې دي یوه ګنټه خدای له نه ده ورکړي جنت غوندې کور به پې څنګه ګټي د دنیا کور دې د خټو وګوره بیړي دې غر کا شوه تر اوسه دې د خټو کور جوړ نه کړ خدای له دې یو ګنټه نه ده ورکړي په جنت کې به هغه کور څنګه حاصلی چې د چا یوه کمره به د ملغلرې وي او پلنوالی به 15 میله ټوکي نو زه ته مړ شوې استاجي څنګه چلو کو او کپړ راوړه څومره جي 40 ګزه نو ته منډه کړې 40 ګزه هلکه دا خو یو ګز دوه زیات ګز زیات ښه دی مړی دی چې کار استاد نوس سوجي نور جي صابون او عود راوړه چې ورته به لوګی کوه چې لمبه ستن تار صابون لکس راکړه چې خطې پاک شي هلکه 40 ګزه کفن څه مطلب شو ولې نو مړي 40 ګزه کفن لګي هلکه د مړي غواړو کفن شته نه د مړي کفن وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی و زورتا غلی ما د پاره بتی زنجیرونه جوش تغلی د یار زلفو کې کمی نشتا او تغلی دا زلف به زنجیری او تبه پی تغلی 40 ګزه کفن پکې د کمره دا خپل کمیس پرتوک خپل صادر دا کفن خبره خلاص اوس ما ته وایي چې یاره نو تا ولې دا چلو نو زړه کې خیال کوم چې د دې قوم نور کم معامله ټیک ده چې اوسې کفن سنت کې پرېږده چې د چا خوار غریب کار پې وشي بلا توره ورپسې تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا دی چې دې ته سوچ کوئ عزیزان بیا دې خو وګوره زه تا دپاره هیلې کوم ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چا اوما چې کوم ما ته معلوم نه نو خو ظن المؤمنین خیرا کې براشي ټیک شو دي که ما ته دا پلیت معلوم دی چې د موره پیدا دی دا د سړي زوی شوی نه دی چې د موره پیدا دی او د سړي زوی شوی اډو نه دی او زه هم ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چې یاره د به اکثر احکامونه ادا کړي انا لله الټه په ما به خدای لعنت نه وایي چې ومولا خلا دې ټپه شه نو تا ته معلوم نه و دا درته معلوم نه و د نیک ګمان خو به په هغه چا کې چې درته معلوم نه چې د موره پیدا او تر مرګه پورې تا لیده او ته اوس وایې چې ښایېږي د شانه د نو عزیزانو مونږ ټول په تیاره کې پراته یو تصور ونه کوئ د مرګ نه وروستو چې ستاسو قبر به ښه شي ستاسو آخرت به ښه شي یا تاسو به جنت ته ځئ نه یو لیونی راغلی ما ته ویل بجلیګر ملا تی مالا ویله تی چا لوی لوی چغې وهي مال زه یم ویل غلی کېنه جنت مې ټوکړې ټوکړې کو جنتونه نشته
او په دوزخ کې مې خصي خواله خلق تیاروا او را لګای او زه به ول پوره کې ولاړ او جنتونه کوم ځای جنت ته ګورو دی ته ګور اوس موږ یک دعا وکړو چې خدای پاکه خان مړ دی چې اته واړه جنت ور کله خیال کړو مونږ خان لا ته واړه جنت ورګه سپیر چې مړی کنه دا خوار شیخ چرته مور مړې پلار مړې د خدای سپیر دعا وکړو چې خدای پاکه وبخي ګرمي دا دوا وکړي او چې سرب مړی دا څه غاټ سندارا پرې وتی داغه جنازې لم دا سرب راغلی تاسو په علاقه کې یو غټ مړی شوی ما په یو تقریر کړی 40 ورځې ټول خلک چون کېده 40 جنت بیا دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ته خدای دله بوی نه خي چې ته واړه دله ورکې مونږ به کم خوازو دا اوس عقل دی اصلا زمونږ عقل بالکل محو شوی دی په خدای قسم دیکھو وګورئ اته واړه جنت په ځای پرېږده او یو جنت هم په ځای کېږده راشه سبق زده که د عمر فاروق د ایمان نه چې مړ کېدل نو خدای ته التجا کی چې پروردگارا لا لی ولا علیا اے پروردگارا ما چې په دنیا کې څه نیکۍ کړې دي خدای استاد پیغمبر د پاره مې چې څه قربانۍ کړې دي اے الله د دې په بدل کې څه شی نه غواړم خو چې ما ته څه ونه وایې چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وې جنتونه نه غواړم خالی چې ما ته څه ونه وې تا درې ورځې شیخي وکړې په څلورمه ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه دغه کې مې چراټ کې ومزنو اذان مې کولو چېرته خدای اول ما پرتو دا ګیټای به پټاوه یو شیخ را منډه ویل اذان ونه شو مال ولې ویل ګیټای دې پټاوه ګیټای مې پټاوه اذان دا مسله ده والو که نه ته نه پوهېږې په دغه ځای کې مې ووالو داسې لړه مې مال واوره که دې بیا کړنچ کړی و که نه په دې د اوبو ډیګی کې به دې واچو دغه به مې شو اذان تاسو ما ته معلوم نه یې چې ما د اضیفې نه ما وباسه نظره مې په جیب کې واچوه په لوڼو پیسې څوک کوي لوڼې څوک خرڅوي دا اسلام صرف په د درې ګوتې سنتو کې او تسپو کې را بس نه اسلام معنا ده د دې چې د زندګۍ ټولې فیصلې به په قرآن کې کوم قوم چې د زندګۍ فیصلې په قرآن نه کولې هغه قوم د قوم ته به خدای ښه ورځ نه په پاکستان کې که تاسو ښې ورځې ولیدې او مرم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ 40 کاله د پاکستان حکومتونه وګوره 40 کاله هر یو چې کوش شوی نو خدای په شرمونو شرمولی کړی دی که نه دی هر یو شرمېدلی کوش شوی دی دم 10 کاله په اسلام پورې ډرامې وکړي د ده به هم تماشه کوئ چې دی خدای کمې شرمولو له ساتلی مونږ وقتی طور چې قوم په دوکه کې ساتو په دې ګیره او په دې ایمان او په دې ملاتوب زمون انجام بڅي په خدای قسم په خدای قسم یو بزرگ دی یو سل درش پہ تکالا عمر دی یو سل درش پہ تکالا اوس درې میاشتې وشوه چې وفات شو هغه ته دا علم و چې په قبر کې به د مړي حال معلومول ما ورته ما ته یو مړی وښایه ویل راځه چې هدیرې ته روان کړم ما ته یو خبره واوره په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې زه یې درته وښیم او ستاړه پې خوشحال شي وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لږ نو که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي بس ترې وتښتېدم مالنې وګوره او ایمان مې راغی چې پیغمبر ویلی دي چې د بېدینه خلقو قبر
د مرګ نه وروسته د اور تنوري زمون قبرونه به داسې وي مونږ به ناست یو او غوښې به رانه پرې زمون قبر به د اور تنوري حدیث کې راغلي پیغمبر خوب لیدلی نن ستا په پاکستان کې 15 لکه فتنې دي یو فتنه پکې پرویزیان دي قرآن منم او حدیث نه منم دا پڑھے لکھے چې ځان ته وایي پڑھے لکھے په پاکستان کې لا پڑھے لکھے کم ځای دي شته پکې پاکستان پڑھے لکھے وګورئ تر اوسه یو مچ جوړ نه کړو مچ دفتر ته لاړ شي د رشوتونو په تمه چې کور ته راشي دڼدڼی لوبئ ښځې لوبئ پڑھے لکھے روسیان دي پڑھے لکھے امریکنیان دي پڑھے لکھے چینیان دي پڑھے لکھے پیرنګیان دي چې سپوږمۍ ته رسي او دا غځې کاڼي راوړي او تا ته نمایشونه کوي اسمان سره خبرې کوي پڑھے لکھے هغه خلق دی پڑھے لکھے هغه دي چې هغه میزایل یې جوړې کړي دي چې دې ځای نه 14,000 میله به واشنگټن پې ولي او 14,000 میله کې به پې ماسکو وي پڑھے لکھے دا دي ته پڑھے لکھے چرته پاټ سره وغواړي د جاپان نه او دوی په کراچۍ کې ډیبریټیډ کې وي دا پاکستان سمبل دی دا جیب پاکستان جوړ کړی پاکستان ته وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره دوی ته ګوره او جیپونو جوړولو ته ګوره پڑھے لکھے هغه خلق دی چین تا نه وروسته آزاد شوی دی امریکا او روس ته یریږي پڑھے لکھے هغه دي 40 کاله وشو چې تا آزاد او 800 کرته ستا په سرحد بمباریانې وشوې بله ورځ یې درنه په پاړه چنار کې 15 فوجیان وژلي دي کړت کولی شي کړت په مالګو منډۍ کې بله ورځ بم خلاص شو 4 مړه 4 قریب الموت او 14 په هسپتال کې غوښې ورپورې نشي ته پړه لیکه بیا راشي اخبار کې فوټوان پلانې وزیر صاحب راغی پوښتنه یې وکړه پولیس والا نه منسټر صاحب راځي کتوله پولیس والا هلکه زه داسې ځم یم منسټر صاحب موږ منسټر بچیا منسٹر صاحب راضی اس زمر شم وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ایسے چمر شم سبا کی گی دوستان با میں پولاؤنو اخری اور لاس بوچت کی دعا با ان کو خدای دے ہوگا زمر شم تا دے خدای کوروان کی پا ترقی چی مانا رست دے دیا کے اور بل دے ستا پا سرحداتو باندے اور بل دے او دا اور یو دا زاخیل سا طول عمر دوکا شوی قوم یہی طول عمر او انشاءاللہ بیا با دوکا کی بیا با طول عمر دوکا شوی قوم وقتی ستاسو دی کوسو کې راتلمه دا سر لاره کې اوبه بیږي تاسو د علاقې ممبرانو به هم درته ویلي که نه چې زه به مونږ پیپر کم که زه ممبر شم زه به مونږ پیپر کم ویل به درته که نه زه به د عمل پیپر کم او لارې به درته د سرو درکړم اسخا اوبه اسخا نالې ملک نه ټیپر شو نه څه که څوک در کې صوبایي او مرکزی وزیران شوي هغوی به ویلي چې زه به مونږ پیپر کم زه به مونږ پیپر کم ہاں جی بیا چرته ستاسو تپوس کړی نو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا خلق براشی زما سلویختی بھئی اوریجی بو اخری او لاس بوچت کی ادا بو او بیا لاس غریب سڑے دا بیام سم دا سے لاس اوچت کی او دا غٹائٹ دی لاس لر دیتا گوری تاسو سپیرچی یہی غریبان خدا و قرآنون والی تاسو چې دواله ورشي خان دعا به وکړو خلم ورانه کې سترګې ورانې کې اوښې ځان لراولې داسې او هغه چېرته تیر وځي او راشي نه